شلم درس خندا ډیره کوي. یوه څېړنه ښایي چې 4 کلن ماشوم په ورځ کې په اوسط ډول 300 ځله خاندي او لویان د ورځې په اوسط ډول 50 ځله خاندي. موږ د خپل وخت د فشارونو، محدودیتونو او چارو په منځ کې خندا هیره کړې ده. د ورځې خندا زموږ وضعیت ښه کوي، نوښت تقویه کوي او انرژي راکوي. سټین مارټین کومیډین هر سهار اندارې ته 15 دقیقې پرله پسې خاندي. دا کار د دې لپاره کوي چې نوښت پکې پیاوړی شي او ورځ په دې شعار پیل کړي چې هڅه وکړه ګټه لري. نن سبا په خندا درملنه کیږي، ځینې ناروغۍ رغوي او شدید ناروغان پرې رغېږي. د معاصرې ارواپوهنې پلار ویلیام جیمز وایي موږ په دې خاطر نه خاندو چې خوشحاله یو، بلکې ځکه خوشحاله یو چې خاندو. زما یو ملګری ډېر هوښیار دی. نوموړی هر کال یو ماموریت ټاکي، یو کال د لا خندېدو لپاره. دی 2 اونۍ کې یو ځل د فلمونو نږدې دکان ته ځي او د 3 کومیډیانانو فلمونه ترې کرا کوي یا د ټوکو کتابونه پیري. بیا چې د ورځې په لړ کې وخت پیدا کړي نو همدا کتابونه لولي. د یو مثبت انسان په توګه زما ملګری متوجه شو چې د شخصي ودې د نوښت خپلولو سره اوس تر پخوا ډېر خوشحاله دی او ډېر زیات خاندي. اوس یې ځان ته د خندا او خوشحالۍ چاپېریال جوړ کړی، نو په چارو او مسایلو کې هم ورته اسان اړخونه ښکاري او د کاري او مسلکي شیانو د ترلاسه کولو هغه پخوانی ذهني فشار یې دا ډېر وخت نه دی تجربه کړی. یوازې دغه کوچنی کار او نظم زما ملګری د ژوند او اغېزناکې یو نوي پړاو ته ورساوه. نو تاسې ولې زما له دې ملګري تقلید نه کوئ؟ خپل نږدې د فلمونو دکان ته نه ځئ او ځان ته د کامیډي فلمونه نه اخلئ. لاړ شئ ځینې کامیډي کتابونه واخلئ، ځینې کارتونونه وګورئ چې د خندا عادت مو پیاوړی شي. بیرته خپل خوشحاله او خندیدونکي اړخ سره وصل شئ او ښه د زړه له تله خندا تجربه کړئ. 21 درس یوه ورځ بې ساعته تېره کړئ. تېر منی مې داسې کار وکړ چې دا 2 کاله مې نه و کړی. خپل لاسي ساعت مې په کور کې پرېښود او یوه ورځ مې داسې تېره کړه چې بیخي مې ساعت ته پکې ونه کتل. په هغه ورځ ما د ساعت سره سم ژوند تېرولو او هر څه په پلان ترسره کولو پر ځای بیخي ساده ژوند وکړ او هر څه چې خوند راکوه هماغه مې وکړل. په هغه سهار وختي زه ځنګل ته د منډې لپاره لاړم. دا زما د خوښې کار و. ځان سره مې د ټولنیز فیلسوف هنري ډیوډ تورو کتاب هم یوړو او دا زما د خوښې کار و. بیا مې یو ښایسته ځای پیدا کړ، د مطالعې لپاره پکې کېناستم. هلته ما هغه شیبه تجربه کړه چې سم کار په سم وخت کې کیږي. هغه کار دا و چې ما همداسې کتاب پرانیست او لاندې پاراګراف مې مخته راغی. په ځنګل کې مې ځکه ژوند پیل کړ چې ما غوښتل په احتیاط ژوند وکړم، یوازې د ژوند په اړینو حقیقتونو ځان پوه کړم. غوښتل مې دا وګورم که زه ترې څه نشم زده کولی نو دا به څه را زده کړي، او دا چې د مړینې په وخت کې په دې پوه شم چې ما خو هیڅ ژوند نه دی کړی. نه مې غوښتل داسې ژوند وکړم چې اصلا ژوند ورته نه ویل کېږي. ژوند خوږ دی او دا هم چې نه مې غوښتل له هر هغه څه چې اړین وي لاس واخلم. غوښتل مې ژور ژوند وکړم او له ژونده بشپړ خوند واخلم. غښتلی او ځواکمن ژوند وکړم، داسې چې ټول هغه څه چې په ژوند کې نشته له منځه یوسم. ما د دې ستر انسان توري ولوستل. د ګرد چاپېر صحنې ښایست مې احساس کړ. پاتې ورځ مې په کتابتون، بچو سره د لوبو د سامان په دکانونو، کورنیو سره په آرام او د خپلې خوښې موسیقي په اورېدو تېره شوه. نه قیمتي شی و نه پیچلی شی، یوازې خوند و.